زما عزتمندو الله تبارک و تعالی دا دنیا پیدا کړې ده، دا نظام پیدا کړی دی د انوارو د سپوږمۍ، د ستورو، د اسمانونو، د دریابونو، د غرونو، د ځمکې په دې کې ورځ او شپه دا نظام الله تبارک و تعالی پیدا کړی دی او بیا یې ورځ د دې ختمولو لپاره مقرره کړې ده چې هغې ته ویلی کېږي قیامت. دا منځ کې چې کوم ټایم یې راکړی دی دا یې د انسانانو لپاره مهلت ورکړی دی چې دې کې څه عمل وکړي زما خواته راشي. او قرآن پاک کې الله تبارک و تعالی د قیامت مختلف حالات، د هغې هولناکیانې، د هغې هیبتناک ورځې هغه حالات بیان کړي دي په مختلفو صورتونو کې، مختلفو سفارو کې الله تبارک و تعالی د هغې بیان کړي دي. دغه وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه صورت هود او د هغې چې کوم نور د هغې ملګري دي صورتونه دي هغې زه بوډا کړم چې هغه صورت الانفطار دی، صورت التکویر دی، صورت الانشقاق دی. په دې کې الله تبارک و تعالی د قیامت هولناکیانې بیان کړي دي. اوس د قیامت به راځي کله نو الله تبارک و تعالی د هغې علم هېچا له هم نه دی ورکړی او الله فرمایلی دی قل انما العلم عند الله، د هغې علم صرف او صرف الله څخه دی بس. تر دې پورې چې په فرشتو کې ټولو نه مقربه فرشته چې هغې له الله تبارک و تعالی دا مقام ورکړی دی چې هغه په انبیا علیهم السلام باندې وحی راوړي، هغې ته هم د هغې علم نشته. او په کائنات کې ټولو نه اوچته هستي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی، هغو ته هم د هغو علم هغه نه دی ورکړی. بار الله فرمایي قرآن کې یسألک الناس عن الساعة یسألونک عن الساعة، تا نه خلق د قیامت باره کې تپوس کې ته ورته دقه ووایه انما علمها عند الله، یا علم صرف الله څخه دی. حدیث جبرائیل اوږد حدیث دی، د عمر رضی الله تعالی عنه نه هغه روایت دی او په هغې کې جبرائیل علیه السلام د انسان په شکل کې راغلی و. نبي علیه السلام مخکې زنګونان مات کړي و، څه سوالونه یې کړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به جواب ورکړو نو هغه به ورته صدقته، تا رښتیا ووایي. عمر رضی الله تعالی عنه چې موږ عیان شوي سړی ناشنا دی، د سفر اثرات پې هم نشته، تپوس هم کوي او بیا تصدیق هم کوي. نو په هغه سوالونو کې یو سوال دا و نبي علیه السلام نه چې فاخبرني عن الساعة، د قیامت باره کې ما ته خبر راکړه چې قیامت به کله قایمیږي. نو نبي علیه السلام جواب وکړی ما المسؤول عنها باعلم من السائل، چا نه چې تپوس شوی دی څنګه چې ما څخه هم علم نشته، څوک چا چې سوال کړی دی هغه ته هم علم نشته، دواړو څخه د دې علم نشته دی. بیا د هغې فاخبرني عن اماراتها، د دې څه علامتونه مونږ ته وښایه چې کله به قیامت قایمیږي. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغې علامات ښودلي دي او نن زما د تقریر موضوع هم دا د قیامت علامات چې مونږ وپېژنو چې یا څومره علامې هغه ظاهره دي، څومره علامې فی الحال هغه پټې دي. نو هغې علامو کې نبي علیه السلام چې د حدیث کې بیان کړي دي ان تلد الامة ربتها، چې وینځه نه به د هغې مالک پیدا کېږي. وان ترى الحفاة العراة العالة دعاء الشاء يتطاولون في البنيان، او هغه خلق چې هغو به بربنډو او هغو به خپیاب لخپونو او هغو به بیزې سرولې، نو څه شی ورڅخه نو، هغو به لوی لوی عمارتونه جوړې. دا حالات چې کله شروع شي و دې کې مقابلې کې یو بل سره نو پوه شه چې قیامت هغه نږدې دی. او د هغې نه علاوه ډېر هغه علامتونه دي، څه درمیانه علامتونه دي، څه واړه علامتونه دي او څه غټ علامتونه هغه د قیامت باره کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي. دریو حصو کې دا تقسیم کړي. اولنۍ حصې کې ظهور الفتن، د قیامت نه مخکې به فتنې ظاهره شي، فتنې او داسې فتنې به چې د باران د قطرو په شان د پرله پسې به راځي
هر طرف ته فتنې به وي. او دویم نمبر علامت دی شدت الفتن، دا فتنې به بیا په شدت کې راشي، ډېرې زیاتې به شي. اول نه فتنې ظاهره کېدل، او دویم نمبر فتنه معنا امتحان، سړی سوچ کې جز کومه لار حق ده، دویم بیان کې د چا خبره ومنم، سوچ کې پرېوته، او دې شي ته حلال وي، دې ورته حرام وي، د چا خبره ومنم. دواړه مولیان دي، یو وي دا حلال دی، بل وي دا حرام دی. دا فتنه ده، امتحان دی، ازمیښت دی. دا فتنې به چې کوم دی هغه ظاهره شي، او دا فتنې به انتهایی شدت سره راشي. د هر یو باره کې حدیثونه دي، لکه زه صرف مختصر فهرست بیانومه. حدیثونه انشاءالله بیا آینده جمعو کې ځکه چې اوږدو موضوع به جوړه شي. دریم نمبر هغه د ذهاب العلم، څلورم نمبر د فتنو شدت، او دریم نمبر ذهاب العلم، علم چې الله تبارک وتعالی به اوچت کی. او نبی علیه السلام فرمایي چې علم به دا شان نه اوچتي کتابونه به اوچت کی، بلکې د علما به لوی علما چې کوم دی هغه به الله ځان څخه وبلي، هغه به مړه شي، وروسته به چې کوم دی هغه بې علمه علما پاتې شي، چې هغوی به صرف په نوم باندې عالمان وي. دا د قیامت علامه ده. څلورم نمبر حقوق الوالدین، د مور پلار نافرمانی به عامه شي. دا د قیامت په علامو کې یوه علامه ده. او پنځم نمبر فقدان العمل، عمل چې کوم دی هغه به ورک شي. خلق به پوه ډېري، هر سړی وایي زه پوه یم، بس ماله د علم د قرآن اورېدو ضرورت نشته دی، د حدیث زما درس معلومات شته، لیکن عمل هغه نشته. نو عمل چې کوم دی نه وي، دا د دې خبرې علامه ده چې قیامت هغه نږدې دی، د قیامت په علامو کې ده. رفع الامانه، امانت پوچت شي. خلق به د امانت هېڅ فکر نه کوي. امانت چا سره مشوره وکړه، ورته دا بار د محفل نه خبره باته نه وباسئ، دا هم امانت دی. چا څخه امانت کېښودو، روپۍ دي، بل شی دی، سونه ده، چاندي ده، دا هم امانت دی. نو هغې کې چې کوم دی خیانت، دا به عام وي، دا به رفع الامانه. اووم نمبر شهادت الزور، د قیامت په علامو کې یو علامه دا ده چې خلق به دروغ وي، او د دروغو ګواهیانې به ورکوي. عدالت تلاش هته په پیسو باندې هغه ګواهي ملاویږي، بس زه ګواهي ورکوم 500 روپۍ راکړه. شهادت الزور دا د قیامت په علامو کې ده. او اتم نمبر ضیاع العهد، چا سره لوز وکړو، بس دا خو قرآن حدیث لفظ نه دی که نه، بس ماده ماتوي به، واده به ماتوي، لوز به ماتوي، د هغې پروا به نه ساتي. دا هم د قیامت په علامو کې ده. او نهم نمبر قطیعة الرحم، خپل رشتهدارانو سره به تعلق هغه پرې کړی وي. خپل خاندان خلق، خپل رشتهداران دا والا بد شي، بار دوستان ځان نه کتل، خپل یو خاندان جوړ کړ دی هغې کې. او چې کوم د دې وینه ده، کوم وګه دی پیدا دی، کوم خاندان دی، هغه سره تعلق چې کوم دی ختم کړی دی، دا د قیامت په علامو کې ده. او لسم نمبر کتمان الحق، حق خبره، حق مسله، حق وینا کول، دا به پټ شي، دا به خلق نشي کولی. ځکه چې کومه حق مسله بیانومه، د جومات نه مې وباسي. حق مسله بیانومه، حکومت مې جیل ته بوځي. حق خبره کومه، نو ما من دهشتګردۍ لیبل لګي، او ما من دهشت پسند نه چې کوم دی هغه لیبل لګي. د هغې دې وجې نه حق خلق هغه نه بیاني. حالانکه نبي علیه السلام فرمایلي وو چې حق خبره کوه، ولا یخافون لومة لائم، د ملامتیا پروا به نه ساتي چې خلق به تا ته څه وایي. خلق به خپل کار کې ته حق خبره بیانوه. نو دا یو علامت دی. یو لسم نمبر سوء المجاوره، ګاونډي به چې کوم دی هغه انتهایي هغه سره بد سلوک، ګاونډي به تا سره بد سلوک کوي، ته به هغه سره بد سلوک کوي. او حدیث کې او اسلام موږ ته ګاونډي دومره حق ښودلی دی چې دا دې پورې چې کیدی شي چې دا نبي علیه السلام فرمایي چې ما ته یاره پیدا شله چې ګاونډي به ما سره میراث کوم هغه شریک شي، دومره چې کوم دی هغه راغلی. نو دا د ګاونډي سره بد سلوک به شروع شي. دا پوه شه چې قیامت علامو کې ده. او دولسم نمبر الشح، خودغرضي او شمتیا. کوم ځای کې زړه خپل مفادات دي، هلته کې روپۍ لګوي، او کوم ځای کې داسې نشته دی، نو هلته کې بیا روپۍ نه لګي، شمتیا به عام شي. دیارلسم نمبر علو السفله، اخلاقي اخطار ده په مالي، اخلاق به د چا نه وي، اخلاقو نظام به چې کوم دی ختم شي. څوارلسم نمبر التسلیم للمعرفه، خلق به یو بل ته سلام کوي، لیکن چې یو بل لږ پېژني بیا خو سلام کوي، او که نه پېژني بیا مسلمان ده، سلام هم څوک تیار نه دی. دغه وجه نه معرفت پہچان، جان پہچان سلام بوشي.
نورو عام مسلمان ته چې کوم حکم دی ستا مخې له راشي د یو مسلمان بل مسلمان باندې حق دی دا نه وایي چې یو پیژندو والا بل پیژندو باندې حقوق نه یو مسلمان بل مسلمان باندې شپږ حقونه دي پای کې یو چې کوم دی هغه رد السلام د سلام جواب ورکول دي د سلام بس وکړه یو بل ته صرف اشنا خلقو ته کوي ناشنا ته به نه کوي او پنځلسم نمبر ترک امر بالمعروف و نهی عن المنکر ترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر د خلقو ته د خو خبر حکم کول او د بدو نه خلق منې کول دا معامله پاتې شي تبلیغ کار چې کوم دا پرېږدي دي خلق او بل ورپسې دی تشبه الشيوخ بالشباب دا شپاړسم نمبر دی بوډاګان به ځوانانو سره د هغو مشابهت اختیاري بوډاګان د ځوانانو مشابهت په اختیاري څه مطلب یا خو ګیره خري چې زه ځوان ښکارم یا که سپینه شوې ده نو هغې له تور رنګ ورکوي چې دی لا ځوان دی د شپېتو پنځو شپېتو لس شپېتو کالو سړی دی او ګیر له به تک تور رنګ ورکوي ځوانانو سره چې کوم دی هغه مشابهت په اختیاري نو دا دغه د قیامت په علامو کې ده او بل دی حب الناس الائمة الخلوف عوام چې کوم دی هغه نااهله حکمرانان خوښوي نااهله حکمرانان د هغو لپاره وزان وجني حب الناس الائمة الخلوف هغه دغه حکمرانان چې هغه نااهله دي هغو کې د ملک د نظام چلولو اهلیت نشته دی که تحصیل سطح باندې هغه تحصیل نشي چلولی ذلې سطح باندې هغه ذله نشي چلولی که صوبه وزیر اعلی دی وزیر دی نو هغه خپل هغه وزارت نشي چلولی داسې صورت کې خلق وي نه دقه دی ډېر پوه دی نو دا د قیامت په علامو کې ده وسره سوچ کوئ چې کم کم علامې شته کم نشته او اتلسم نمبر دی حب الدنیا و کراهیت الموت د دنیا محبت په خلقو کې عام شي او مرګ نه به نفرت پیدا کی دنیا سره به محبتي بس دنیا زیاته شي هرې غاړه نه چې کومې غاړه نه راغلی حلالو دی که حرام خو چې راځي او مرګ بس ټول من مرګ به راځي صرف دا خبره به کړي نور مرګ داسې فکر نشته دی تر دې پورې چې هر سړی ځان نه په کروڑو روپۍ بنګله جوړوي لیکن قبر ګټي چې بل چا راړی ما منلو کو نه هغه ښایي ځان نه چا قبر ګټي هم نه دی راوړي یو نیم کس به چاته راړي نور عام بل چې خیراتي څوک راړي ما منه هغه ګټې کېدي دا به ښایي نو ځان لپاره د قبر بالکل تیارې نه د هغې غم پې نشته قبر غم د آخرت غم دا پې نه او بل دی ورپسې 19 نمبر کثرت الشرک شرک به عام شي خلقو ځان ځان باباګان نیول دي او ځي ورته سجدې کوي دی فلانې مرسخه کوي دی فلانې کار کوي دی فلانې کار کوي بس خپل طرف رسېږي چې مشرکین مکه بوتان ځان نه نیولي او هغه بوتانو ته به عبادت کوو هغو له کارونه مقرر کړي مسلمانانو ځان نه چې کوم دی هغه باباګان نیولي دي او هغو له له پاسه عمارتونه جوړ کړي دي ښایسته ښایسته بس هغه ته پراته دي سجدې ورته کوي د هغو نه غواړي حضور زموږ خبره واوره زموږ کار وکړه نو دا چې کوم دی کثرت الشرک او شلم نمبر دی کثرت البدعات بدعات به عام شي بدعات نوې نوې کار د دین چې هغه د صحابه کرامو نه هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه هغه خیر القرون چې کومې زمانې خلق دی د هغو نه ثابت نه دی د ځان نه جوړ کړي دي او خلقو ته به هغې منه ثوابونه بیاني دا بدعات چې کوم دی دا به عام شي او 21 نمبر دی کثرت التجاره تجارت به عام شي پخوا یو نیم کس چې کوم دی تاجر و اوس هر سړی چې کوم دی هغه سوداګر دی تاجر دی نو تجارت چې کوم دی دا به ډېر زیات شي او 22 نمبر کثرت المال مال به زیات شي یو نیم کس ته که به روپۍ او اوس هر سړی چې که روپۍ دي دا د کثرت مال چې کوم دی دا به زیات شي او بل دی کثرت الکذب دروغ به زیات شي خلق به دروغ کثرت سره وي یو خو مخکې تېر شي شهادت الزور دروغ گواهي یو عامو خبرو کې چا سره خبره کې هغه دروغ وي او دې من مخکې مستقل تو من هغه بیانونه شوي دي 23 نمبر دی کثرت الخداعات فریب او دوکه به عام شي فریب دوکه په هر شي کې دوکه ده په دویانو کې دوکه په پیو کې دوکه په غوښې کې دوکه په فروټو کې دوکه په اوړو کې دوکه په وریجو کې دوکه په چینی کې دوکه په ډالډۍ کې دوکه کم شی ځای کې دوکه نشته دی هر شي کې فراډ او دوکه دا عام نو کثرت الخداعات فریب چې کوم دی دا به عام شي دوکه به عام شي او 15 نمبر دی کثرت الاغاني والمعازف غانې او د غانې چې کوم آلات دي دا به عام شي دا به ډېر زیات شي هر سړی سره جیب کې موبایل پروت دی او هر سړی چې کوم دی غانا چې کوم دی په هغې باندې لګولي ته خوشحالېږي او کور کې پخوا به یو نیم کور کې چې ویسیا پروت و اوس هر سړی جیب کې پروت دی فلمونه ګوري او د غانې جنکۍ چې کوم دی هغه ګوري هلکان دي واړه دي مشران دي ټول دغې ته خوشحالېږي جنکۍ دي ښځې دي مشران دي کشران ټول چې کوم دی غانې ته خوشحالېږي
قرآن تلاوت لګو د باندې بد لګي، یو نظم یو نعت لګو د باندې بد لګي، او غانه که 3 غنټې چلیږي د هغې ته خوشحالېږي، نو دا غانه به عام شي. او دې سره سره کسد الفحش والتفحش، بېحایي به عام شي. او دې سره بېحایۍ سره بېحایۍ خبرې، هغه خبرې چې هغه د بېحایي هغې د وجې نه عام کېږي، فحش ګویي هغې ته ویلی کېږي چې فحش خبرې، دا به عام شي، کثرت سره به خلق کوي. بېحایي به هم عام شي او فحش خبرې دا به هم عام شي. او بلو پسې دی 27 نمبر کثرت الزنا والخمر، 28 نمبر زنا به عام شي او شراب به عام شي. کثرت الزنا والخمر، زنا به عام شي او شراب به عام شي. او یو د دې علامت بل 30 نمبر کثرت الحرج، خونریزي به عام شي. معمولی خبرو باندې یو بل سره جګړه ده، دماکه ده، هلته دماکه وشله، هلته قتل وشو، یو بل چې کوم دی جنګونه به کېږي، دا د دې علامت دی چې قیامت د هغه نږدې دی. فتن البطون والفروج، او یو پکې دا دی چې یو کم 30 نمبر د خېټې او د شرمګاه فتنې دا به عام شي، چې خېټه ډکه شي او د شرمګاه فتنې دا مطلب دا دی چې زما خواهش ارزه کې چې پوره شي، نو دا فتنه دا به عام شي. فتن البطون والفروج. بل ورپسې فتنه بیع الدین بعرض الدنیا، خلق به دین خرڅي، د دنیا او دولت په بدلې کې دین به خرڅي، دین به دې لپاره خلق حاصلي چې ما ته دنیا میلاوه شي. دا د قیامت په علامو کې ده. 30 نمبر دی فتنه کسب الحرام، حرام کمایي، هغه انشورنس دی، هغه چې کوم دی بل دی څومره طریقې چې سود او د حرامو طریقې هرې طریقې من چې خو چې مال زما زیات شي، بینک کې هم پیسې ږدي په دې لپاره چې زما مال زیات شي، نو فتنه کسب الحرام، د حرام مال فتنه دا به عام شي. او یو 30 نمبر فتنه الکاسیات العاریات، لباس به زنانه اغوستي لیکن هغه به هغې نه باوجود بربنډي، نری کپړې باچي، سړي ځانه پیړې پیړې کپړې جوړوي. زنانه چې څومره باریکي هغه ګرانې دي، په 5,000 په 6,000 په 10,000 جوړه ده چې هغه پکې دننه پوره بدن ښکاري، د هغې پنډۍ ښکاري، د هغې سر ښکاري، د هغې ویښته پکې ښکاري، جسم پکې ښکاري. دا فتنه چې کله عام ته پوه شه چې قیامت هغه نږدې دی. فتنة الکاسیات العاریات، کپړې اغوستي دي لیکن هغې نه باوجود دا بربنډې دي. بله دا 33 نمبر فتنة الکذابین والدجالین، دروغجن فریبي پیشواګان به راوځي، څوک به د نبوت دعوه کوي، څوک به زه امام مهدي ما، څوک به ما زه پیر یم غټه، ما پسې راځئ، خلق به دوکې کې اچي، دا دروغجن به عام شي. او بیا 34 نمبر د فتنة امارة المرأة، د ښځو حکمرانۍ فتنه، زنانه به حکمرانانې جوړېږي، دا فتنه به جوړه شي. او 35 نمبر فتنة الائمة المضلین، خلق به پیشواګان وي، امامان به وي لیکن ګمراه حکمرانانو فتنه، حکمرانان به زموږ وي لیکن هغه به څه شی وي، هغه به ګمراهان وي او هغه به زه په صحیح لاره باندې روان یم. 36 نمبر فتنة اتباع اليهود والنصارى، د یهود او نصارا اتباع به خلق شروع کړي په هر شي کې، زموږ تعلیم کې، زموږ په هر څه کې چې کوم دی هغه څه شی چلېږي، موږ ته دا میلاو شي چې یهود او نصارا خوراک څنګه کوي. دلته یو ویډیو ما کته یو کس جوړه کړې وه، یو سکول کې هغه پرنسپل دی چې امریکې والا داسې قاشق ونیسي او غوښه داسې کټ کوي، مسلمانانو طریقه خیري کوي، هغه خو عامو له راځي، استرالیا والا داسې خوري، فلانې والا داسې خوري، هغه طریقې ته خوشحالېږي، په ولاړې باندې به خوري او ناس ته چې کوم طریقه ده هغې ته هغه خفه کېږي. نو دا چې کوم دی دا فتنه به عامه شي. فتنة اتباع اليهود والنصارى، یهود و نصارا و اتباع. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو به د هغو داسې اتباع کوئ څنګه چې یو بل سره د لاسونه یا سپلی چې میلاوه کې یو بل سره بالکل برابري، دقه شان د یو بل سره د هغو په شان ته به تاسو چلېږئ. تر دې پورې حدیث پاک کې راځي که هغو یو کس خپل مور سره نعوذ بالله بدکاري کړې ده، په دې امت کې به ما کسان پیدا شي چې هغو خپل مور سره بیا بدکاري کوي. دا د یهود و نصارا و اتباع لپاره. او بله فتنه دویمه جز چې کوم دی هغه شروع شي چې هغې کې هم د قیامت علامات دي. نو هغه علاماتو کې یو دا دی بعثة النبي وفاته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش او د نبی علیه السلام مبعوث کېدل او د هغه وفات کېدل، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انا وساعتک هاتین، زه قیامت داسې یو ځای یو، مطلب چې زه راغلم نو قیامت هغه نږدې دی. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلل او دنیا نه تلل دا د قیامت په نښو کې یوه نښه ده. شق القمر، نور چې کوم دی هغه چاودل، دا سپوږمۍ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانې کې هغې ته اشاره وکړله او دا 2 ځایه شته ټوکړې شتله
دا هم د قیامت په علاماتو کې ده. اموات العلماء، علما مړه کېدل کثرت سره د سال 2021-22 کې 20 کې ډېر غټ علما چې کوم دی هغه وفات شلو، نو دا هم د قیامت په علاماتو کې دی. او څلوېښتم نمبر دی موت الفجاءات، اچانک مرګونه. سړی د کور نه وتل د سودا له امر دغه لاش کور ته راغی. سړی چې کوم دی کور نه سکول ته ډیوټي روان شو یا بل تجارت ته روان شو یا دکاندار روان شو ذمہدار روان شو او کور ته واپس دی هغه لاش راغی، وی چلو شاټیک وشو، نو اچانک مرګ دماکه وشله یا بل څه واقع وشله، نو دا اچانک مرګونه دا به عام شي. اچانک مرګ دا چې عام شي نو پوه شئ چې قیامت هغه نږدې دی. نشر العلم، علم به ډېر زیات شي، کوره کور ته به علم ورسي. کم کور کې داسې چې هغه کې علما نشته، حافظان نشته، تبلیغي حضرات پکې کور ته نه دي، چاته مستی هغه نه دي معلوم، یو نیم کس نه دي معلوم، دور عام چې کوم د خلق پوه شي دی. دا نشر علم دا هم د قیامت په علاماتو کې دی. او 42 نمبر دی ذهاب البرکه، هر شي نه برکت الله تبارک و تعالی واخلي. د عمرونو نه برکت، د رزق نه برکت، د شپې نه برکت، د مال نه برکت، دا واغستل شو ذایقه چې کوم دی هغه واغستل شو، هر شي نه برکت هغه لاړو. دا د قیامت په علاماتو کې دی. او حدیث پاک کې راځي تقارب الزمان، دا زمانه به نږدې شي. هفته چې کوم دی هغه به د ورځې په شان ته وځي، ورځ به د غنټې په شان ته وځي، میاشت به د هفتې په شان ته وځي، کال به د میاشتې په شان ته پته لګي نه او کال به وتلی. نو دا ذهاب البرکه. او یو د تقارب الزمان، زمانه به نږدې شي او بل ته نظر به تېرېږي. انهار و مروج فی ارض العرب، عربو په ځمکې به لوی نهرونه ولګي او هغه ځای کې به سرسبز او شادابیانې شروع شي، یعنې هر شی به هلته کې میلاویږي. دا پوه شئ چې قیامت چې کوم دی علاماتو کې دا یو علامت هم دی. او ورپسې دی کلام الحیوان والجماد، جمادات به خبرې کوي او حیوانات به خبرې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې جمعې نه بیان کړو چې فلانی چې کوم دی هغه بیان دغه وکړو، خبره غوی خبره وکړله یا دغه شرم خبره وکړله، دا خبرې کول دا به د قیامت په علامو کې ده. یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته چې کوم دی دغه راغی اوخ راغی خپل شکایت وکړو چې زما باندې ظلم کېږي، ما سره ظلم دی، پیټ ما باندې زیات وچتي، مال خوراک نه راکوي، نو دا خبرې به کوي. او جمادات ځمکه به هم خبرې کوي. څه ټایم به داسې راشي چې ځمکه به هم بعضې چې کوم دی هغه عیسی هغه به خبرې کوي. دا د قیامت په علامو کې ده. او دغه شان د کثرت النساء و قلت الرجال، ښځې به زیاتې شي سړي به کم شي. او حدیث پاک کې راځي چې 50 سړو ښځو پسې به یو سړی وي، یعنې ښځې به زیاتې دنیا کې او جنکۍ به زیاتې پیدا کېږي، هلکان چې کوم دا به کم وي. دا د قیامت په علامو کې دی. او 41 نمبر دی خسف و مسخ و قذف، چې ځمکه کې به بعضې خلک ډوبېږي یا د بعضو چې کوم مخونه هغه به ختمیږي او بعضو باندې له سره بره نه ګټې ورېږي. دا به دې امت کې راځي. نو دا د قیامت په علامو کې ده. کثرت الزلازل، کثرت سره به زلزلې کېږي، زلزلې به کثرت سره کېږي. دا پوه شئ چې قیامت هغه نږدې دی. ظهور جبل الذهب عن الفرات، فرات کې چې کوم دی یو دغه به پیدا شي، دریای فرات کې د سرو زرو یو غر، او هغه غر پسې به خلک بیا جنګ کې 90% خلک چې کوم دی هغه به وژلی شي، 10% د هغې منه قبضه کوي. نو دریای فرات کې به چې کوم دی د سرو زرو یو غر راوځي. دا قیامت په علامو کې ده. او 50 نمبر دی غربت اهل الایمان، اهل ایمان چې کوم دی هغه به اجنبیان شي، ناشنا به شي. او 51 نمبر دی عود الایمان فی الحرمین الشریفین، ایمان به حرمین شریفین ته لاړ شي. هلته به خلک مسلمانان دور دنیا کې عام چې کوم دی هغه یهود و نصارا طریقې به اپناو کړي او هغو پسې به روان وي.